د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د هلمند د پاسپورت مدیریت په تیر 1402 مریض کال کې 4,466 ټوکه پاسپورتونه ویشلي دي. د یاد وزارت په وینا دغه مدیریت د ویشل شویو پاسپورتونو له درکه 130 میلیونه او 118 افغاني عواید راټول کړي دي او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. د سرپرست حکومت وایي چې د کار او ټولنیز چارو وزارت له لوري کندهار کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غونډه جوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې له بیکارۍ څخه د ولس په ژغورلو، د کاري شرایطو برابرولو، د بیکارۍ لاملونو او د کچې راټیټولو، د بهرنیو کارکوونکو پر ځای افغان کارکوونکو ته لومړیتوب ورکولو، د کارکوونکو د حقوقو د رعایت کولو او یو شمېر نور موضوعات خبرې کیږي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په کندهار کې د غالیو نندارتون په وروستۍ ورځ د غالۍ له تولیدونکو غوښتي چې د خپل صادراتو د زیاتوالي لپاره باید د نړیوال بازار معیارونه په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې مسؤلینو ویلي و چې افغانستان په 1402 کال کې یو دیرش هیوادونو ته د 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت غالۍ صادرې کړي دي. افغان افضلیان کرکټ لوبډلې د سریلانکا سره د 15 ورځنیو لوبو د سریز په 4مه لوبه کې سیال لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې ریاض حسن 114 او زبید اکبري 88 منډې وکړې او په توپاچونه کې بلال سمي او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول. د یادونې وړ ده چې د دې سریز لومړی 3 لوبې سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د برازیل په جنوب کې د سیلابونو او ځمکښویدنې له امله د مړو شمېر 50 ته ورسید. چارواکي وایي 18 نور کسان ترې تم دي. دغه هیواد د ملکی دفاع ادارې پروند وویل چې د ریو ګراندي د اصول ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوې ده او د اوبو بندونو ته خطر پیښ کړی. په دغه ایالت کې چارواکي هڅه کوي چې خلک له زیانګالو سیمې خوندي ځایونو ته تخلیه کړي. له تیر دوشنبه سبا باندې 4,000 کسان له دغو سیمو بې ځایه شوي دي.